السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه سفر امان تاسو په خدمت کې حاضر یم. پارت 2 سره دویم سبق سره او کوم ځای کې مو وینډو انسټالیشن پرېږدولی هغه ځای نه زه تاسو ته بیا سټارټ کوم. دا ګورئ تاسو ته لیکلی شي مو دغه ځای 2% پوره او 3 دا اوس 99% شولو. دا څه کله مکمل شي ایکسپینډینګ فایلز لیکلي دا مکمل شي هغه نه بعد به دغه کوم سټیپ دی دا به کار کوي. دا هم څه مکمل شي اخري کمپلیټینګ انسټالیشن مو سره به وینډو ویسټا مکمل انسټال شي. دا ګورئ انسټالینګ فیچر هم وشو. اوس اپډیټ شروع کیږي. دا اپډیټس کوي هغه نه بعد بس اخره سټیپ څه کوم دی کمپلیټ انسټالیشن. خو دې کې ټایم لاګي. دا کېدای شي که دغه سبق کې خو مشکله دی دریم یا څلورم سبق کې مکمل شي. ویې ویلې چې دا کله انسټال د هغه کوم وینډوز انسټال شي هغه نه بعد کوم سکرین رسي هغه باندې به مو ځان پوهیږو چې دا مو څرنګه کوی شو. دغه ځای کې ګورئ دا کمپیوټر ریسټارټینګ کوي. دغه ځای کې ملګرو که مو دا ریسټارټ بټن ووایو ریسټارټ ناو دغه ځای کې هم کوی شو کنی دا خپل آپشن هم دی دغه 2 سیکنډ 1 سیکنډ دا اوس ریسټارټ شلو. او دغه ځای کې ملګرو که مو سره دغه ځای کې راشي تاسو ته اوس کتی شي ګورئ پریس any key to boot from CD or DVD. دغه ځای کې ملګرو که دا آپشن مو ته راشي ما تاسو ته مخکې ویلي وو څه پیله ځل مو کله بایوس سیټ اپ نه راوځو پیله هغه کې خو به مو دا پریس any key دا به ویو اور که دویم ګزار یا دریم ګزار څومره پورې کمپیوټر ریسټارټ کېږي د وینډو انسټالیشن دوران دې ته به مو هېڅ هم نه یوه کی به هم نه دبوو دا به مو خپله ریسټارټ کېږي به. دا ملګرو اوس تاسو ته کتی شي دا ځای کې مایکروسافټ کارپوریشن یې ولیکلو. دا ځای کې وګورئ ولیکلو پلیز ویټ ا مومنٹ ویل window prepare to start for the first time. دا ځای کې به مو انتظار کوو ملګرو. دغه ځای کې ملګرو مو سره اوس ګور راغلل پلیز ویټ بیا د خپل انسټالیشن هغه ته راغللو. ولې دغه ځای کې دا څه فایلونه وي چې ته یې بس کمپلیټینګ انسټالیشن شروع دی کیدای شي که یو واره بیا ریسټارټ شي لکه دې کې چې کوم دی دا یو ایکسپینډینګ فایل دا ډېر ټایم خلي اور دویم دغه کمپلیټینګ انسټالیشن ولې دا انسټالیشن کمپلیټ کیږي په دې کې هم لږ ټایم لاګي. باقي دا سټیپ چې کوم دی دا درې سټیپونه دا ډېر زر کیږي او صرف ایکسپینډینګ فایل دا ټایم اخلي اور دا کمپلیټینګ انسټالیشن دا هم ټایم اخلي. دې ته به مو لږ انتظار کوو. ملګرو دا بیا دغه ځای کې راغلل ګوره پریس any key to boot from CD or DVD. دغه ځای کې مو هېڅ هم ورته نه خپله کمپیوټر به ریسټارټ شي. دا ملګرو دغه ځای کې بیا کمپیوټر هغه شو بیزي شو اوس به انشاءالله مو سره هغه سټارټ شي. ملګرو دا پهله سکرین راغللو دغه ځای کې مو د لکه یوزر نیم فار ایگزامپل جان دغه ځای کې مو خپله یوزر چې کوم سړی دا کمپیوټر استعمالي هغه نامه لیکی شو اور دغه ځای کې مو ورته پاسورډ ورکوی شو اور دغه چې کوم دی دا پکچرز چې کوم مو پکچر خپل ځان ته خوښوو لکه مو نامې سره راشي یوزر اکاونټ چې کوم وي هغه باندې اکاونټ باندې به دا فوټو رسي. دغه ځای کې لکه اوس فار ایگزامپل ما ورته ورکړو سیفور SAIFUR سیفور مو ورکو اور پاسورډ زه نه ورکوم حالانکې دې لیکلي ټایپ ا پاسورډ ریکمنډډ چېرې دغه ځای کې پاسورډ ولیکه خو دا پاسورډ هغه پاسورډ همیشه دپاره ورکوو چې کوم تاسو ته همیشه دپاره یاد وي. ویې ویلې که دا پاسورډ هم بیا ویډ نه کړلو څه ټایم وینډو سټارټ شي هغه ټایم دا پاسورډ ضروري غواړي. او دغه ځای کې اوس دا ګورئ مو بای ډیفالټ دغه پکچر انتخاب شوی دی که مو غواړو دا هم سلیکټ کوی شو دا هم سلیکټ کوی شو کوم یې مو غواړو دا مو سلیکټ کړلو مو نیکسټ بټن وویلو. نیکسټ بټن څه مو وویلو دغه ځای کې ملګرو دا ټایپ ا کمپیوټر نیم اینډ چوز ا ډیسکټاپ بیکګراؤنډ. ملګرو دغه ځای کې زه خپل ویډیو سټاپ کوم او همدغه کې به مو بیا
سر نه شروع شو او یا ویلې چې دا بیا مخکې نور سټیپونه هم دي دا ځکه زه خپل ویډیو سټاپ کوم دریم نمبر سبق سره انشاءالله حاضرېږم